سلامونه هونیکی هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. پوروړی پاکستان خبره اوس دې ځای ته رسېدلې ده چې اوس خپل د کور شیان هم خرڅوي. دغه تېر ورځ کې پاکستان خپل ملي الوتکې شرکت چې و پی آی پاکستان انټرنیشنل ایرلاین چې وي هغه خرڅ کړلو او هغه هم یو بل پاکستاني شرکت واخیستلو. خو د دغه خرڅېدو وروسته چې کله هم ډیل ترسره سو د هغه نه وروسته چې کله هغه اکشن او هغه داوطلبي خلاصه سوه د هغه وروسته هغه کوم خلکو چې دا یې اخیستې وه د لکي سیمنټ کمپنۍ مالک دا یې اخیستې وه خو دوی بیرته خپل پښیماني څرګنده کړه او ویې ویل چې یاره دا مو یو غلطي کړې ده او موږ به هم په دې کې خپل ګټه ترلاسه نه کړو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې پاکستان کوم ځای ته رسېدلی او آیا د پاکستان دا ډول کړنې د پاکستان حالت یو اقتصادي ثبات ته راوړلی سي که نه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم ترې اضافي خبرې تېرېږو. ګوره لومړی په دې باندې خبرې وکړو چې پاکستان ولې دې ته مجبور سو چې د خپل تیاري خرڅ کړي. هغه شرکت چې پخوا امارات د دې څخه یو څو الوتکې واخیستلې او امارات خپل ابتدایي کارونه هم دغه پی آی څخه زده کړل او خپل کارکوونکي راوړه پی آی کې وروزله او د پی آی د پیلوټانو په مرسته باندې امارات شرکت چې جوړ کړ چې نن په نړۍ کې لومړنی دریم کمپنۍ ده چې ډېر الوتکې لري ډېر پروازونه لري. یعنې هر وخت که تاسو آنلاین رادار اپلیکیشن وګورئ تر 200 الوتکې ډېرتره د امارات په هوا کې دي. هماغه امارات د پی آی په زور باندې د خپل حرکت شروع کړلو. د پی آی په مرسته باندې د دوی پیلوټان وروزل سوه. د پی آی په مرسته باندې د دوی هغه قرباني وروزل سوه چې دوی په څرک هم خپل د میلمنو لارې چارې مخته یوسي. دغه ټول کارونه هغه پی آی ورته ورکړي چې یو وخت کې په امارات په هیڅ شي باندې خبر نه وي او همدغه پی آی ورسره مرسته وکړله. یو وخت د کراچي هوایي ډګر چې ویه دا د مرکزي اسیا که درته یاد کوم د مرکزي اسیا او د منځني ختیځ یو هب و چې زیاتره د دغه ځای څخه الوتکې کېدله. ټول الوتکې که تاسو د همدې ځای څخه کېدل چې روسیې راتله همدلته کښېناسته د دې ځای څخه بیا تله اروپا ته د اروپا څخه بیا راته د بیا تله چین ته تله. یعنې یو هب چې اوس په اماراتو کې دی که دوبۍ دی که هغه ابوظبۍ دی که قطر دی دغه ځای کې وه پخوا کراچي وه. نو د کراچي هغه وخت کې ډېر دبدبه وه او د پی آی ډېره دبدبه وه. مګر هماغه پی آی چې یو وخت میلیاردونه ډالر پاکستان ته ورکوله اوس هغه پی آی خبره دې ځای ته ورسېده چې هغه یې خرڅ کړله او هغه هم 15 سلنه یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړه. خبره اوس څه ده ولې پاکستان دا یې وکړه. پاکستان په اصل کې وایم د هغه پورونه څه کم 200 میلیارده ډالر ته رسېدلی دي. 200 بلیونه ډالره 200 میلیارد ډالره که تاسو ته ووایم چې پر پاکستان باندې راغلی دي او هغه هم په 12 سلنه سود باندې 12 سلنه سود باندې راغلی دي. یعنی هر کال پاکستان باید 24 میلیارده ډالره سود ورکړي د خپل د پورو او هر کال هم د دې سود باندې ډېرېږي. که شش کال مثلا 200 میلیارده ډالره د دې پورونه دي 200 میلیارده ډالره د دې پورونه دي اوس باید 24 میلیارده ډالره دی هر کال سود ورکړي چې د 12% که په هر 100 میلیارده باندې حساب کو 12 میلیارده او 200 میلیارده لپاره باید 24 میلیارده ډالر دی باید سود ورکړي. بل کال ته دغه پورونه 240 میلیارده کېږي او د هغه نه وروسته باید 248 کې بل کال ته 300 کېږي او چې کله هم 300 سوه د دې سود باید څو ته ولاړ شي 14 میلیارده ډالره. یعنې 14 میلیارده ډالره به پاکستان په هر کال کې د خپل د پورو سود ورکوي. نو ورځ تر بلې د پورونه ډېرېږي. اوس که پاکستان خپل پی آی خرڅه کړې ده د پی آی درد دومره نه دی د پی آی عاید دومره نه دی چې د پاکستان اوس یې کړی خپل د پورو غم وخوري. د پورو غم خو دی د سره نسي خوړلی. دوی فقط دا پیسې د خرڅه کړې ده تر څو د پاکستان کې د کوم د سیاستمداران چې دي د کوم دړماران چې دي د پوځ مشران چې دي د همدې د ماښام ډوډۍ برابره سي د دغه دپاره خرڅ کړې ده. او چا رانیوله لکي سیمنټ اخیستې ده. لکي سیمنټ هم چې دی دا هم د پاکستان یو د سیمنټو فابریکه ده چې په دې کې هم پوځ حدودا 80 سلنه شریک دی. خو اوس هماغه لکي سیمنټ والا فابریکې مشر چې په یو احساساتي اکشن یعنې داوطلبي کې ګیر راغی او دا یې رانیوله اوس هغه خپل پښیمانه دی. پښیمانه په دې ده چې حدودا 25 سلنه خپله د پاکستان دولت په دې کې شریک دی.
د دغه 25 سلنه شریکوالی د لکي سیمنټ سره د دوی ملا ماتوي. یعنې پاکستان دلته خپل صلاحیت لري او خپل داسې ولري، دومره صلاحیت به هم د لکي سیمنټ والاو ته ورنکړي چې پاکستان د پی آی کې مداخله وسي. نو فساد دپاره هغه کوم دروازه چې پخوا خلاصه وه هغه به خلاصه وسي. د داوطلبي وروسته دلته خپله د لکي سیمنټو هغه کوم مشران چې وه هغوی خپل ګیله وړاندې کړه چې دوی موږ دغه داسې شرکت ته موږ لیوالتیا نه درلودل او نه هم تجربه لرو او دا په یو داوطلبي کې دا موږ ته پاتې سوې ده. یعنې معنا دا ده چې دوی هم په دې باندې پښیمانه دي. یعنې یو شرکت چې پخوا یې سیمنټ خرڅوله، اوس راسي د مسافربري په صنعت کې د مسافربري صنعت زه یو خبره تاسو ته وکړم چې په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناکه صنعت چې دی هغه د هوایي صنعت دی. په دې هوایي صنعت کې که زه راسم بیخي افغانستان ته راسم، د افغانستان هوایي صنعت کې وګورم صافي په نامه باندې یو صافي په نامه باندې شرکت راغلو، صافي ایرویز، دا څه شوه؟ دا ناکامه شوه. بل افغان جیټ په نامه باندې بل شرکت راغی چې دا د انسان لابیاتو، دا ناکامه شو. بل افق شرق په نامه باندې یو شرکت راغلو چې هغه دا څه ویه هغه یک تلویزیون صاحب چې ویه دا پکښې کې ناکامه شوی. د بل خوا څو کمپنیانې نور مثلا پامیر راغلو، پامیر پکښې کې ناکامه شو. د هغه نه وروسته ډېر کمپنیانې د افغانستان په داسې صنعت کې ناکامه شوه. که راسو داسې ته راسو هند ته ولاړ شو، په هند کې حدوداً 24 هوایي شرکتونه فقط په دغه تیر 20 کلو کې ناکامه شوي دي او ډوبه شوي دي او هر څه یې د لاسه ورکړي. نو دا د هوایي شرکتو صنعت چې دی دا ډېر پیچلی، ډېر خطرناکه او ډېر تاواني صنعت دی. ولې عربو ته په ګټه کې او ولې عرب په دې کې ډېر مخته روان دي؟ عرب په دې باندې مخکې روان دي چې د عربو تیل مفت، عرب خپل تیل یوازې په خرڅوي او دی فقط خپل د تیلو ګټه هم ترلاسه کړي د لپاره ګټه ده. مګر پاکستان او هند او افغانستان چې پکښې کې ناکامه کېږي، په دې خاطر ناکامه کېږي چې د ده سره تیل نشته. دی مجبور دی چې د نورو هېوادو څخه تیل واخلي. اوس که راځي پی آی لکي سیمنټ اخلي، لکي سیمنټ د دې نه وروسته دی مجبور دی چې د پاکستان د تیلو د مالیات ورکړي. د پاکستان دپاره فقط د تیلو مالیات هم که دی ورکړي، دی نشي کولی هم دا کمپنۍ وچلوي. دا به تاسو ته دغه ویډیو په ثبوت پاته سي. راتلونکي کال کې 2 کاله بعد وګورئ چې پی آی به همدغه حالت باندې چې په 140 میلیارده پاکستاني روپۍ باندې د واخیستل په ډیل کې. زه تاسو دا په اطمینان درته وایم چې 2 کاله بعد به همدغه لکه سیمنټ په دغه کمپنۍ په یا په 70 میلیارده او یا په 50 میلیارده باندې پر یو بل عرب باندې به خرڅوي او ځان به دا خو دی نشي کولی چې دلته دا وچلي. د دوی سره تجربه یو خو نشته، د بل خوا دی تیل نه لري، تیل باید دی د عربو څخه راوړي او هغه هم نن سبا ارامکو د پاکستان ټوله د تیلو صنعت انحصار کړی دی او داسې بدبخت ظلم ورسره روان دی. د بل خوا د پاکستان مالیات دومره مالیات دی چې دی خپل د مالیاتو ځان نه خلاصولی شي. چې د دې ځای څخه وګوره په تیر 2 کلونو کې نږدې 200 نړیوال کمپنۍ د پاکستان څخه وتلي دي. هغه په دې خاطر وتلي چې یو خو د دې د پیسو ثبات نشته، بل د مالیاتو ګارنټي نشته. هر ورځ کې مالیات پر مالیات ډېرېږي. نو دلته د پاکستان په غوندې حکومت کې چې نه یې د پوځ صلاحیت معلوم دی، نه یې د لومړي وزیر صلاحیت معلوم دی، نه یې د کوم بل وزیر صلاحیت معلوم دی. هر یو خپل په سر باندې پاچاهي ډینګوي او د پیسو ثبات هر ورځ کې په مارکیټو کې د لاسه ځي. د بل لوري مالیات هم هر ورځ کې په جی اس ټي یو د بل مالیات دي، ډایرکټ مالیات دي، انډایرکټ مالیات دي، بله ټکسونه چې په پاکستان کې روان دي خلک یې تر پزې راوړي دي. نو دا کمپنۍ په هیڅ امکان نه لري چې دی به خپل ځان د ګټې ترلاسه کړي او دا 140 میلیارده ډالر پاکستاني روپۍ چې نن لکي سیمنټ پر ده باندې مصرفوي، 2 کاله بعد به دغه لکي سیمنټ کمپنۍ به همدې ډیل باندې پښیمانه واوسي او دی به خپل د ماښام ډوډۍ خلاصه څه کوي چې خپل لکي سیمنټ فابریکې به هم د لاسه ورکړي په همدغه پی آی کې. ځکه چې پی آی او د هوایي صنعت چې کوم تجارت چې دی دا ډېر پیچلی، ډېر مغلق او ډېر حساس دی. د پاکستان غوندې هیواد کې دا غیر ممکنه ده چې دا کامیابه شي. که کامیابېدلو پی آی به خپله په حکومتي توان باندې کامیابېدل، خو امکان یې نه وي.
ایله مند یم چې ورځ تر بلې هغه خپل حالات لا پکې کتاباسي ځکه چې دا کوم بربادي او بدبختیانې همدغه پاکستان خپله کرلې چې نن پکې خپله چیل دي او خپل د ماښام په ډوډۍ باندې حیران پاته دی. دا د نن ورځې ویډیو تر بیا هم په الله سپارم. ښه چای. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.